Cleopatra? Cleopatra was Cleopatra. کلیوپاترا څوک وه؟ په اړه یې څومره پوهیږئ؟ کلیوپاترا د مصر اومه ملکه وه. هغې ډیر کوشش وکړ چې خپله ځواني وساتي، خو په غلطو اړیکو کې ښکېله شوه. آیا د هغې پاچاهي د عاشقۍ له وجې وه؟ کلیوپاترا خپل خاوند ووژه. هغې پر خپلې خور د اعدام حکم وکړ او بالاخره ځان وژنه یې وکړه. د کلیوپاترا ښایست، پاچاهۍ، عاشقۍ او د مړینې داستان په اړه غږیږو. Cleopatra VII was the last queen of ancient Egypt. کلیوپاترا د مصر باستان اومه او اخیری ملکه وه. هغه له 9 میلادي کال څخه وړاندې په مصر کې پیدا شوې وه، خو په اصل کې د یونان وه او ژوند یې په اسکندریه کې تیر کړی و. هغه د 12 بطلیموس لور وه او د اول بطلیموس سلسلې له خاندان څخه وه چې د سکندر مقدوني یو له لویو قومندانانو څخه ګڼل کیږي. اول بطلیموس د سکندر مقدوني له مرګ څخه بعد په مصر حاکم شو. د کلیوپاترا مور په اړه ډیر معلومات نشته، ځکه د هغې خاندان د مقدوني له کلیسا بطلیموس څخه راغلی و. د مصر ټولنه له مختلفو نژادونو څخه جوړه شوې ده. د کلیوپاترا مور په هکله معلومات نشته. نشو کولی چې د هغې نژاد په هکله ډیرې خبرې وکړو، خو بیا هم ویل کیږي چې د هغې مور د هغې امکې ده چې پلار یې د هغه وخت د یو رواج په اساس واده کړی وه. دا چې د کلیوپاترا پاچاهي د څه له وجې وه، څنګه په غلطو اړیکو کې ښکېله شوه، ولې خاوند ووژه او د مړینې اصلي لامل یې څه و، راځئ په ګډه ورته غوږ شو. د کلیوپاترا له نوم سره تل د ښایست او عاشقۍ کیسې تړلې دي. هغه د ښکلا ترڅنګ زیاته ځیرکه هم وه. د یونان تاریخ لیکونکی پلوتارک چې له میلاد څخه وړاندې په 15 کال کې د انتوني ژوند په اړه کتاب لیکلی، په دې کتاب کې تاکید کړی چې کلیوپاترا حیرانوونکي ښکلا او ښایست نه لاره، مګر جذاب شخصیت، قوي ذهن او عالي ذکاوت یې لاره. په کیمیا، اقتصاد، تاریخ او جغرافي برخو کې زده کړې کړې وې. په 8 ژبو یې خبرې کولې. کلیوپاترا له ورور سره واده کړی و، خو ولې بیا په نامشروع اړیکو کې ښکېله شوه. پخوا په اروپا ورته سیمو کې له محرم سره واده کول رواج و. په مصر کې هم دا رواج و. د مصر خدایانو نارینه‌و به خپلو خویندو سره ودونه کول، څو د دوی عقیدې په اساس د خدایانو د وینې خلوص او د هغوی کورنۍ وساتل شي. دغه رواج د بطلیموس په سلسله کې په مصر کې قانون و. بطلیموس خاندان د خپلې کورنۍ او نسب ساتلو لپاره په خپلې کورنۍ کې ودونه کول. د کلیوپاترا پلار د بطلیموس 12م بادشاه و. کله چې د هغې پلار له میلاد وړاندې 51 کال کې مړ شو، کلیوپاترا 18 کلنه وه او ډیره بېرحمه وه. پلار یې وصیت وکړ چې کلیوپاترا باید له خپل 11 کلن ورور 14م بطلیموس سره واده وکړي. څه ډول چې همدا فکر کېده داسې ونه شول. دې واده یو تشریفاتي او سمبولیک اړخ لاره، مګر دا واده خیر ته ونه رسید. کلیوپاترا اعلان وکړ چې اراده نه لري له ورور سره سلطنت تقسیم کړي. هغې د خپل ورور نوم له ټولو رسمي اسنادو پاک کړ او حکم یې وکړ چې د هغه څیره له سکو څخه پاک کړي. کلیوپاترا د ورور پر ځای د جیلیوس سازر په برخه ورسیده. نوموړې سازر ته ورغله او هغه سره یې کومک وکړ ترڅو ورور یې ماتې وخوري. دغه دوه سرداران 14م بطلیموس جولیس سازر د نیل سیند په غاړه سر مخ شول. جولیس سازر د بطلیموس په ځواکونو غالب شو. د کلیوپاترا ورور یعنی خاوند یې تیښتې ته اړ شو او په رود نیل کې غرق شو. کله چې د هغې ورور ووژل شو، د کلیوپاترا واده د هماغه قانون په اساس بل ورور سره کیدونکی و، خو د نامعلوم دلیل په اساس مسموم شو. ویل کیږي چې کلیوپاترا وژلی و. له دې سره کلیوپاترا د خپلې خور ارسینو د اعدام حکم وکړ، ځکه خور یې د ورونو په طرف وه او کلیوپاترا د خپل 2 ورونو او یو خور قاتله وه. کلیوپاترا د مصر فرعون جیلیوس سازر سره اړیکې جوړې کړې ترڅو د قدرت په ترلاسه کولو کې ورسره کومک وکړي. ویل کیږي چې هغې له سازر سره لومړۍ لیدنه یوې جلسه کې وشوه.
په دې اړه کوم داسې شواهد نشته چې وښایي 50 کلن امپراتور او د 20 کلنې ملکې ترمنځ د مینې تار د هغوی په لومړۍ جلسه کې پیل شو، مګر د کلیوپاترا خبرو انداز او جذابیت سازر څخه د هغې مدافع وکیل جوړ کړ. کلیوپاترا د جولیوس سازر معشوقه وه او هغه سره یې ژوند کاوه. جولیوس سازر د کلیوپاترا سره په زړه کې مینه لرله. د دې لپاره چې خپله مینه ثابته کړي امر یې وکړ چې د جولیوس سازر میرمن مجسمې ته څیرمه د کلیوپاترا یوه لویه مجسمه د ونوس په معبد کې جوړه شي. دا مجسمه د کلیوپاترا لمړني شاوخوا 200 کاله وروسته په دې ځای کې شتون لاره، ترڅو کلیوپاترا لمړني بعد هغه د روم دښمن په توګه وپیژندل شي. مجسمه یې په معبد کې پاتې شوه. کلیوپاترا د جولیوس سازر په ملاتړ یو لښکر جوړ کړ چې هغې سره مرسته وکړي ترڅو تاج و تخت ته یې ورسوي. په همدې اساس کلیوپاترا د مصر فرعون جولیوس سازر سره نامشروع اړیکو کې ښکېله شوه. بیا یې له سازر څخه وغوښتل چې هغې سره نیل سیند ته په سفر کې ملتیا وکړي او هغلته یې لومړی زوی دنیا ته راوړ چې نوم یې پرې کوچنی سازر کېښود. دا په روم کې د هغوی د رسوایۍ مسله شوه. ویل کېږي چې کلیوپاترا د یوې شپې لپاره جنسي اړیکو په بهانه سیاسي حریفان وژل. کوم داسې شواهد نشته چې وښایي آیا دا هر څه رښتیا وو، خو ولې دا واضح و چې هغې د خپلو وروڼو په وژنه کې لاس لاره، نو ښایي چې دا کار به هم رښتیا و. د جولیوس سازر له ترور وروسته کلیوپاترا خپل ځان په خطر کې ولیده او له هغه ځای څخه خپل زوی سره یو ځای تېښته وکړه. کله چې د مصر امپراتور اګوستوس واک ترلاسه کړ، 14 کلن کوچنی سازر یې د واک ترلاسه کولو لپاره په قتل ورساوه. د کلیوپاترا بلاشقي له انتوني سره څنګه پیل شوه؟ د جولیوس سازر له ترور وروسته له میلاده وړاندې په 44 کال مارک انتوني د سازر متحد د روم واګی په لاس کې واخیست. کلیوپاترا د انتوني په وخت کې په یو ښه موقف کې وه. انتوني د سازر په نسبت بې تجربې و. مارک انتوني غوښتل چې یوه ښکلې ښځه د هغه په قدرت کې وویني. له میلاده 40 کاله وړاندې یوه جلسه جوړه شوه چې په دې جلسه کې انتوني په کلیوپاترا باندې عاشق شو. کلیوپاترا د انتوني په ذهن کې نه هیریدونکی تصویر و. انتوني د دې لپاره چې خپلې معشوقې ته نږدې شي اسکندریه ته لاړ او اصلي وظیفه یې هلته همدا ساتیري وه. د یو بل تاریخي روایت له مخې تاریخ پوهان ادعا کوي له میلاده 40 کاله وړاندې مارک انتوني خپل پوځ چمتو کړی و ترڅو لویدیځ ته لاړ شي او د پاراتیانو لښکر سره مبارزې لپاره مرستې او ملاتړي پیدا کړي. چې یو له دغو ملاتړو څخه 28 کلنه جنۍ چې په مصر یې حکومت کاوه هغه د کلیوپاترا په نوم پیژندل کېده. ویل کېږي چې کلیوپاترا مارک انتوني ته له مصر څخه د مرستې او ځواک غوښتلو په ځواب کې ویلي وو چې راځه د جګړې پر ځای مینه وکړو. مارک انتوني ورسره منلې وه. خپل پوځ یې قومندانانو او جنرالانو ته وسپاره او انتوني له کلیوپاترا سره لاړ. په داسې حال کې چې مارک انتوني مصر کې خپلې معشوقې کلیوپاترا سره په عاشقۍ بوخت و. د پاراتیانو لښکر د فرات سیند له غاړې څخه تیر شو. په سوریه یې یرغل وکړ او د مارک انتوني ډیر سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. له بلې خوا اګوستوس په روم کې د جولیوس سازر ځای نیولی و. د مارک انتوني ښځه یې له روم څخه وایستله. انتوني خوښېده چې کلیوپاترا سره په څنګ کې پاتې شي. کلیوپاترا د جګړې ډګر پرېښود او ټول ژمی د خپل ملګري سره تیر کړ چې له میلاد وړاندې په 14 کال کې بیا انتوني د کلیوپاترا رسمي خاوند باندې تبدیل شو. که څه هم د مارک انتوني او کلیوپاترا د اولادونو په هکله ډیر معلومات نشته، خو بیا هم ویل کېږي چې کلیوپاترا له انتوني څخه د 3 یا 4 اولادونو مور شوه. د هغوی له اولادونو څخه د کلیوپاترا یو زوی سلین وتوانید چې د ځوانۍ عمر ته ورسیږي او واده وکړي. کلیوپاترا پاترو د قدرتمندو زړونه راجلبول. کلیوپاترا د عطرو جوړونې یوې کارخانې مالکه هم وه. مخکې مو یادونه وکړه چې هغې د کیمیا په برخه کې زده کړې کړې وې. په همدې اساس کلیوپاترا دا وړتیا هم لرله چې عطر جوړ کړي. دا یادونه هم وشوه چې هغې رښتینې ښکلا نه لرله. په همدې اساس هغې له زیاتو عطرو لګولو استفاده کوله. د قدرتمندو زړونه یې ترلاسه کول او هغوی به یې ځان ته راجذبول. ویل کېږي چې کله کلیوپاترا د اولین ځل لپاره مارک انتوني سره ملاقات کاوه، هغې په خپلو کښتیو
کښتیو کې زیات اندازه ته راچولي وو ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې باد ښه بوی ولري او مارک انتوني ته ورسیږي او کلیوپاترا د حضور موجودیت وښایي د کلیوپاترا تر کارخانې کې د عطرو مقدار ډیر زیات و کلیوپاترا د عطر جوړولو کې خپل لاس لاره هغې د عطر جوړولو فرمول زده کړی و چې دغه فرمول په کتابونو کې هم ثبت شوی و مګر بدبختانه چې دغه کتابونه په یو اورلګیدنه کې د اسکندر په کتابخانه کې له منځه ولاړ او کتابونه هم وسوځېدل کلیوپاترا ډیره شتمنه هم وه داسې ویل شوي چې یوه ورځ کلیوپاترا او مارک انتوني شرط کیښود کلیوپاترا د ډوډۍ کولو تر ټولو قیمتي وعده وکړه چې د 10 میلیونه ډالرو د هغه وخت نغدو په ارزښت مصرف کړی و آیا کلیوپاترا د مار په واسطه ځان وژنه وکړه کله چې د کلیوپاترا له میلاده وړاندې په 40 کال مارک انتوني سره متحده شوه او د یو بل عاشقان شول دا د دې سبب شوه چې د جولیوس سازر خاندان اکتاویان په ګټه تمام شي دوی وتوانیدل چې د روم له سنا څخه انتوني متقاعد کړي چې هغه یو خیانتکار دی او په 32 کال میلاد وړاندې روم د کلیوپاترا په وړاندې جنگ اعلان وکړ چې د انتوني او کلیوپاترا پوځ ماتې وخوړه کلیوپاترا او انتوني مجبور شول چې مصر ته وتښتي او سکندریه کې پناه واخلي کلونه وروسته اکتاویانو دغه ښار محاصره کړ انتوني تسلیم شو او ځان وژنه یې وکړه اکتاویان کلیوپاترا ته وویل چې هغه روم ته ځان سره بیایي او د جنگي غنیمت په توګه به ورڅخه ګټه اخیستل کیږي دا سپکاوی د کلیوپاترا لپاره د زغم وړ نه و په همدې ترتیب له میلاده وړاندې 10 کاله چې شاهي لباس په تنو او د سرو زرو په تخت تکیه کړې وه امر وکړ چې د مصر کبرا مار راوړي د مصریانو لپاره کبرا مار د الهي سلطنت نښه وه او کلیوپاترا په دې باور وه چې که هغه د مار په واسطه ځان وژلو هڅه وکړي نو وروسته به ژوندی پاتې شي او علاج به یې وشي خو ولې تاریخ لیکونکي په دې برخه کې په یوه خوله نه دي یوه ډله وایي چې هغې د مار په واسطه ځان وواژه خو شواهد ښایي چې دا خبره حقیقت نه لري کیدای شي هغې د مار په واسطه ځان وژنه نه وي کړې او شواهد ښایي هغه ماران چې مصر کې موجود وو وژونکي زهر یې لرل خو اما څو ساعته وخت یې نیوه چې انسان ووژني او داسې شواهد هم شته چې انسان د دې مارانو څخه ژوندی پاتې کیدی شي یو بل تاریخي روایت دا دی کله چې د کلیوپاترا سرتیرو ماتې وخوړه هغې د ځان وژنې لیک لیکلی و او دغه لیک یې ساتونکو ته سپارلی و بیا یې مار سره غېږه ونیوله تر دې چې مار د هغې ژوند واخیست یو شمېر مورخین د کلیوپاترا د وژنې په دې طریقه شک لري دوی په دې عقیده دي چې هغې د یوې شیشې په واسطه خودکشي وکړه او یا دا چې د اکتاویان په امر په قتل ورسېده په دې ترتیب د کلیوپاترا مرګ اصلي لامل اوس هم معلوم نه دی تاریخ لیکونکي یوازې فرضي وړاندې کوي خو ولې د تاریخ پوهانو په منځ کې هیڅ شک نشته چې کلیوپاترا ځان وژنه کړې په دې سره د کلیوپاترا له میلاده وړاندې په 10 کال او په 9 کلنۍ کې ځان وژنه وکړه چې عمر په سیاست کې تیر شو کلیوپاترا وتوانیده چې په مصر کې 20 کاله حکومت وکړي او هغه د مصر باستان اخیری امپراتوره فرعونه او ملکه وه اکتاویان مصر فتح کړ او هغه د روم لوی امپراتورۍ ایالات باندې تبدیل کړ مارک انتوني او کلیوپاترا یو له بل سره څنګ په څنګ دفن شوي دي تاریخ لیکونکي دا هم وایي چې مارک انتوني او کلیوپاترا په پخواني اسکندریه کې دفن شوي دي چې دغه سیمه 1400 کاله پخوا د یوې زلزلې په واسطه تر ځمکې لاندې شوه او څه شی باقی نه دی پاتې شوي د باستان ځینې لرغون پیژندونکي په دې باور دي چې مارک انتوني او کلیوپاترا د تاپوسیریس معبد لاندې دفن شوي دي پاتې دي وی چې څه موده مخکې د باستان لرغون پیژندونکو یو مقبره کشف کړه چې 4 قبرونه پکې وو چې په دې مقبره کې د 600 حدودو په شاوخوا کې شیان وجود لاره ګومان کیږي چې دغه سامان د مارک انتوني او کلیوپاترا اړوند وي خو تر اوسه هغه مقبره نه ده سپړل شوې او معلومه نه ده چې په دې کې د مصر کوم سرداران دفن شوي دي یادونه که تاسو غواړئ چې د کلیوپاترا د پاچاهۍ عاشقۍ او مړینې داستان په هکله بشپړه لیکنه ولولئ د دغې ویډیو په ډسکرپشن کې د لیکنې لینک شته تاسې له یوې صفحې سره وصل کوي چې هلته یې په اړه ډېر څه لوستلی شئ